چلیدو طریقې ته زده کړې خدای پاک دا فرعون نه بچ ګرمي ده دا باقي واقع هم درته خلاصوم خو آینده جمعه کې دې جمعه کې نه او صرف دونه درته وایم چې موسی علیه السلام ته کلم تکلیف پیښ شوی دی نو کم لفظ استعمال کړی دی دا رب لفظ کوم استعمال کړی هلکه یو خبره دی لونډانو ته کومه لونډان خو پېژنې که نه لونډان دا چې دا ښځې نشته چې دا ښځې نشته لونډان چې بشیر جان به پکې داخلي کې به پکې نه داخل بشیر جان ته لونډ دی که نه او دیم لونډ دی نو زموږ علما لیکي چې څوک دا جمله وایي که نه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا یاده کې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فرض مانځه پسې وکړه یو ځل ورسره درود شریف ملګري کې وایي دله به خدای پاک ښه رشته ورکړي ښه رشته به والا خدای پاک ورکړي بشیر جانه بس په دې کار شروع کړه نن نه پس ها لس کاره ته بیا نو کار دې بیا خراب کړه که نه ډاکټر چې تا ته وایي ګولی یوه خوره او ته دوه خورې نو زر به سرته یو کس و نو هغه ته ډاکټر ویلي وي دا به دوه قاشقې سار خوري دوه غرمه دوه ماښام او چې کور ته راغی بوتل یې غونډ په خولې ور واړوي زه به 3 ورځې پس جوړېږم په یو ځل بیا وخورم چې نن جوړ شم نو سر یې وخواړم نو ډېر به نه وی چې کم مقدار دی هغه به وی وکړه ته به ویې لکه وکړه ته زړه د اخلاصه به وی ګورې بهر کې زما وروڼو موږ ټول خپل رب ته محتاج یو الله ته محتاج موږ ډېر ګناهګار یو ایمان دا لرو چې زموږ الله په موږ مهربانه دی رحیم رحمان غفور ذات دی نو چې کلم دعا کوې نو دا لفظ د چا به استعمالوې د رب لفظ داسې ای زما ربه ای زما ربه الله مهربانه